په خوست ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلینو د جنوب ختیځ زون د رسنیو د مسؤلینو، خبریالانو او دولتي ویاندویانو سره د ګډې همغږۍ او مشورې ناسته ترسره کړه. په غونډه کې د رسنیو د فعالیت، د خبریالانو د خوندیتوب، د معلوماتو د ترلاسه کولو د اسانتیا او د دولتي ادارو او رسنیو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث او خبرې وشوې. د یادې کمیټې مسؤلینو ویلي چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په هیواد کې 189 رسنیو په فعالیت پیل کړی، خو ډیری موجودې رسنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د دوام لپاره جدي ملاتړ ته اړتیا لري. په راتګ سره 189 رسنۍ جوړې شوې دي. صحیح یو شمېر رسنۍ به اوس یوې به فعالیت درولی، اما یوه هیله بښونکې خبره ده داسې 189 رسنیو فعالیت باندې پیل کړی ده. خوست نمونه ده، یعنې په دغسې وړ ولایت کې موږ نسبتا وړ ولایت ورته ووایو، اما د شلو په شاوخوا کې رسنیو شتون او فعالیت او ډېر فعالیت. اخوا سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې د خبریالانو او رسنیو د ستونزو هواري ته ژمن دي. د دوی په خبره په خوست کې د امارت له راتګ وروسته څو نوي رسنیز ادرسونه فعال شوي او د خبریالانو پر وړاندې هم د ستونزو جدي قضیې نه لري. ځینې داسې نور د راډیوګانو بعضې ملګري شته چې موږ ته عرض شوي چې موږ جواز غواړو، نو هغوی هم تر اوسه په لارو کې د خپل مراحل په توی کېدو سره غواړي چې راډیوګانې ځان لپاره جوړې کړي او د پوسټ میاشتو لپاره خدمت ترسره کړي. دا باندې پوهېږو چې رسنۍ د لارې نه که خدمات وشي، کولی شو چې منفي افکار میتوزي په مثبت وړو، کولی شو چې بې شعوره او بې لوستي اشخاصو نه با استعداده اشخاص جوړ کړو، کولی شو چې په ټولنه معاشره کې هغه ناوړه دودونه او رواجونه چې هغه د مسلمانانو خصوصا د پښتني ټولنې ژوند د ستونزو سره مخ دی، کولی شو چې پکې هغه نوي اصلاحات وکړي. په ورته مهال خبریالان وایي که څه هم د پخوا په پرتله معلوماتو ته لاسرسی اسانه شوی، خو ټینګار کوي چې معلوماتو ته د لاسرسي برخه دې لا پیاوړې شي او دولتي ادارې دې له رسنیو سره پر وخت دقیقو او شفافو معلوماتو شریکولو کې لا زیاته همکاري وکړي. خوا په پرتله اطلاعات ته لاسرسی اسانه شوی، خو لا په دې برخه کې کار پکار دی تر څو خبریالان په اسانۍ سره یا پر وخت د معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، تر څو دوی خپل کارونه په منظمه توګه ترسره کړي وي. هغه ستونزې چې د رسنیو یا د خبریالانو پر وړاندې موجود دي، همدا ډول ناستې کولی شي چې زمینه دې ته برابره کړي تر څو شته خنډونه له منځه یوسي. په همدې ناسته کې ځایي خبریالانو له حکومتي مسؤلینو او اړوندو بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو او رسنیو ملاتړ وکړي او د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستندویه بنسټونو پام راواړوي څو د دې برخې موجودې ننګونې کمې شي. حیران احمدزی، امید راډیو، خوست.